السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم سلام. قاری صاحب څنګه؟ ولله ته څنګه یې؟ ښه صحت دی؟ قاری صاحب یو خبرې تپوس ترنه کوم، دونه ډېره دغه خو به لرې. زه روژه ومه او یو ځای ته لاړم. ښه زه روژه وم یو ځای لامبا ته لاړم او هلته بس جنکۍ وي، یعنې هلته بس دغه ټول ښکاره کېده که نه، یعنې انسان نه روژې سره خو روژې ته قسم بل په چا نه خدای تپوس وکړه، بل چا نه تپوس وکړه. دوستانو زه یو ځای ته لاړم، لامبلې مې چې سونا ته ورننوتلم، ما درې هلته ښځه پرتې وې، نو بس زما پې سترګې ولګېدې، سره خو روژه نه میکروب کېږي. قسم دی که د سره ګپ لګوم دا اوس د مسلمان بچی دی. ښځه تا نه نه کوم، بل چا نه وکړم. قسم دی په دې خاطر مې راجي کړي مل چې زه تا نه تپوس وکړم. نه نه بس خیر دی. ولله یو خبره مې ته کوله، وایه وایه. زمونږ 15 سپارې به نن پوره شي، 15 سپارې پاتې. ښه زه خو به په عمره کې یم انشاءالله، سبا زه ځم. کله ځې؟ نه مړه قسم دی مبارک شه. سپین زمري الله ولې مبارک دی، شه قربان شم. زه سبا ځم. زه الله دې په خیر بوله، بیا صحیح دی یار. سبا زما پته لګي کیسه ده چې هلته نه خو به لایو نه راځې که نه؟ نو څه لیونی یم هو که نه د جیري کارونه کې نه راځم هلته نه. هلته مه راځه لایف. خو دې نه راځم، یو پنجه به لکانو سره ګپه شپه لګوم، نور داسې او خو خیر هغه داسې سلام کلام نه راځم. سلام کلام نه راځه، خو مطلب نه 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 خلق سره نه خو دې دې نه چې قاري صاحب دا زه تاسو بس الله دې بودم. والله مونږ خو ټولو ملګرو ته ویلې قاري صاحب مونږ له ختم مشر قاري صاحب د خوا کې شته، او دا دی هغې نه پوښتنې تپوس وکړم. هغې نه وکړه راشه قاري صاحب ته راشه. اوس کې زما السلام علیکم قاري صاحب. علیکم السلام ولی الله. قسم دې زړه کې مې یو طرز دی، غواړم چې تا سره شریک کړم. هغه وای اډر کوي. ماښام ته نیمه ګنټه پاتې وه که نه، زه لاړم سونا ته. سونا خو به پېژنې چې لامبي پکې لامبازي چې لامبي نو هلته ښځې م پرتې وې، وادرې د ټولې بدن یې ښکاره کېدو. نو چې زه ورننوتلم هغو مې ولیدلې، بېرته راووتلم. نو په دې سره خو روژې میکروب کېږي نه، چې هغه وی کنای سره مقرور کیږي. هغه روزو سره ما ته خو پته نه و چې دلته ښځې دي. غلطۍ کې چې خیر دی ولګي هغې سره نه دا حساب دی چې ته ورغلی او تا ته پته نه و چې دلته کې جنکۍ دي، ورسې ته غلطۍ نه ورغلې، نو بیا ستا روژه نه مات لکه نه مقرره کېږي او نه ماتېږي. والله قسم نه ما ته پته نه وه. نه بیا هېڅ هم نشته، بیا نه ماتېږي. قربان دې شم قاري صاحب، دغسې راله اعتبار جوړوه. ولله چې د یو شي تا ته پته نه وي که نه، هغې سره بیا نه روژه دغه کېږي او نه کېږي. پوه شي؟ نه نه دونه خو ښه پوهېږو چې روژه کې خو نظر دې پې ولګي، چې نظر دې پې ولګي او بیا دې ورته بیا دوباره وکتو، نو بس بیا هغه کېږي. سړي په جیګره په وخت راځه، قربان مشم. لو یو. ما دوستانو کاري صاحب په دې خاطر زر راواغستو چې د دې پوښتنې تپوس مې دې کوم. ما به یو څو خبرې مو کوو، همیش مو خدای ژوندي لره، سره بلنده اوسئ. ما ته وګوره ولي الله، که فارغه وي ګوره موږ ټولو ملګرو ته ویلو، ټول دې په تمه دي، پوه شي، په خبره خیر دی. 15 منټو له راشه، نو کله راشم د قرآن په خاطر، چې کله راشم د قرآن په خاطر راشه، پوه شي. د سړي بچی چې ولې نه راځم، بس زه به دې په تمه یم، ځکه چې ملګري ته ډېر زیات خوښه. ما ته بیا ووایه منګل په ورځ یا منګل په ورځ یا بوت په ورځ به ختم وي. ولله نه منګل پیژنم نه بوت پیژنم، قسم دی که د سره ګپ لګوم. نو ملګرو ته تاسې خپلې پوهېږئ، زه خو ما ته خو هم دا یکشنبې دوشنبې سهشنبې خبره کوه. یکشنبې څه ته وایي او دوشنبې څه ته وایي؟ یکشنبې پیر ته وایي. په څوم تاریخ باندې راشم؟ نه پیر میر نه پیژنم. زه ورته انبوکس کې شپه شپه وایي. بیا ما ته راشېر که قاري صاحب هېڅ خبره نه. چهارشنبه ورته وایي، چهارشنبه ورته چهارشنبه خیر ده به ته ورشیر به کړم زه ورشېر زه بس صحیح ده.
دوستانو ما نن په دې روژه کې وادي اورېده عظیم زه الله دې په خیر بوزه یار ولله الله دې په خیر بوزه امین ډېر ښکلی سفر دی او بس مړه چې لاړې پیله ځل دی او بس ولله چې پیله ځل لاړې بس بیا قاري صاحب هرې میاشتې به دې زړه کېږي دومرې نه دې چوپ کومه غم در نه خلاصومه ځان نه به د سړي بچی او تا نه به د ښځې الله ریشه ما ته یو خبر را یاده شوه خبره واوره یو کس ته زمونږ ډېر زیات خدمت کړی هغه وایي چې ولي الله ته ووایه چې راشي بیا زمونږ ځای ته راشه وایي چې کمره مه نیسه که شی ویله پته نه لګي زه اوس قاري صاحب زه ولي الله مړ یم چې په کومه لاړه ما دې زه خړ پړ یم الله فامان